د خوست اساسي میدان ولسوالۍ اړوند د حسن خیل الګاډي کلي کې د NRC موسسې له لوري او د کلي بیا رغونې ریاست تر نظارت لاندې د 8.5 میلیونه افغانیو په لګښت د پاکو اوبو یوه شبکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې په دې سره به 250 کورنۍ له پاکو اوبو څخه برخمنې شي. او د دې د اوبو ذخیرې سره به انشاءالله دلته په سلاو کسانو ته په سلاو فامیلونو ته به دلته د اوبو د سهولیت انشاءالله برابر شي. او دې ته ورته د اوبو د واش پروګرام په خوست په نورو په ساحو کې الحمدلله روان ده او همداسې به په تدریجاً په ساحو کې د اوبو د واش پروګرامونه کوو. هممهاله د سیمې اوسیدونکي خوښي څرګندوي او له اړونده مسؤلینو څخه په راتلونکي کې د دا ډول رغنیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. دغه پروژه مونږ په جاجي میدان حسن خیلو کلي کې وکړه چې تقریبا یو 15 میاشتې ونیوي چې دغه پروژه تکمیل شوه چې د دې پروژې نه به تقریبا 250 کورنۍ مستفید کیږي د دونه به ګټه وخوسي کیږي چې په دې کې تقریبا 160 نلکۍ مونږ هر کورنۍ ته هغه کړې تیر کړې. د دې نه وړاندې تقریبا 89 تر 95% صحي اوبو ته ضرورت لرلو او لاسرسی مونږ ورته لرلو. هغه ټانکې چې جوړې شوې وي هغه اوس خو بالکل زنای له کاره لوېدلې وي چې از اکثریت شردنونه مات شوي وو، صفایي نه وه موجوده او اوبه یې خرابې شوې وي، اوبه یې کمبود وي، هر کور ته رسیدګي نه وه شوې. نو اوس الحمدلله په هر کور کې شردان دی، صحي اوبو ته زموږ لاسرسی وشو. د یادونې وړ ده چې د خوست مرکز په شمول په بېلابېلو ولسوالیو کې د پاکو اوبو ورته نورې شبکې تر کار لاندې دي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.